رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والحسد، تاسې د حسد څخه ځان وساتئ. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب او قال العشب. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي حسد د مسلمان سره، حسد ما مثال نه مخه وویلي، دا دی چې ته د مسلمان نعمت ووینې، د ده ښه ځواني ووینې، د ده ښه کمال ووینې، د ده ښه علم ووینې، د ده ښه کور ووینې، د ده ښه موټر ووینې، د ده ښه عزت ووینې، د ده ښه شهرت ووینې، نیک یې برداشت او زړه دې دا وایي چې کشکې د ده سره دا نه وای، د ده دا بچیان نه وای، د ده دا رتبه نه وای، د ده دا جبچي نه وای، د ده دا مقام نه وای، د ده دا عزت نه وای. دې ته حسد وایي زما وروره. دغه حسد د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي ستا دغه نیک عمل، یعنی دا لمونځ چې ته کوې، دا زکات چې ته ورکوې، دا خیرات چې ته کوې، دا ذکر چې ته کوې، دا تلاوت چې ته کوې، دا حج و عمره چې ته کوې، د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي داسې ختموي لکه وچ بوټي چې پراته وي، سړی اور واچوي په 15 منټ کې 15 منه بوټي وسوځېږي. او که یو غټه کلا د بوټو سره ډکوي، سړی اور واچوي خو په 2-3 غنټې کې دا ټوله کلا وسوځېږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ستا نیک اعمال په دغه حسد کولو باندې الله جل جلاله داسې ختموي. نو ځکه زما ورونو کوشش دا وکړي په معاشره کې دا د ډیر لوی فساد سبب ګرځي. د حسد اول حسد چې سوی دی شیطان کړی دی د حضرت آدم علیه السلام سره، اول حسد. دویم حسد چې سوی دی د آدم علیه السلام زوی د خپل ورور سره حسد کړی او بیا قتل کړی. بیا نور حسد چې زموږ په اسلام کې چې اول ور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره حسد سوی دی، د مدینه یهودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسد وکړي چې ته عربي یې، موږ اولاده د انبیاو یو، څنګه په عربو کې نبی پیدا کیږي؟ ته او بني اسرائیلو د انبیاو اولاده دي، هغه د نبوت سفارغ شي. په دغه حسد باندې ایمان نه پر راوړي. کنو په دې پیدله چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه په تورات کې د ده ذکر راغلی چې محمد یا د احمد په نامه باندې دا رقم رنګ وي، دا رقم سترګې وي، دا رقم پزه وي، دا رقم اخلاق وي، دا رقم خبرې وي، اصلي ولادت ځای به مکې، د هجرت ځای به مدینه، په دا ټولو شانو باندې پوه. صرف د حسد په وجه باندې ایمان نه راوړي. دا اوس موږ به په نعوذ بالله په ده پسې یو. او په مکې کې چې بیا مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زامنو تر بروش ایمان نه ور باندې راوړي، لکه ابو جهل و نور کفارو، هم د حسد په وجه باندې چې د محمد د عبد الله زوی د عبد المطلب لمسی، موږ اوس په دې باندې پسې یو. داس موږ تر بر دې څنګه ایمان پر راوړو؟ د حسد په وجه باندې. دغه حسد زموږ او ستاسو کورونه هم دا رقم خرابوي. او دا حسد داسې عظیمه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنا په باره کې دا نه دی ویلي چې ستاسو اعمال داسې سوځي لکه وچو بوټو چې اور واچوي. د غلا په باره کې نه دی ویلي، د شرابو په باره کې نه دی ویلي، د حسد په باره کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا حسد چې ته د مسلمانه سره کوې، ستا دا ګناه وي داسې در ختموي، داسې در سوځي، داسې له منځه وړي، دا ستا لمونځ، روژه، زکات، حج لکه وچو بوټو ته چې اور واچوي. الله جل جلاله دې موږ له د عظیمې ګناه خلاص کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ ته د مسلمانانو محبت په زړه کې راواچي. الله دې موږ په دا دین باندې پوه کړي چې دا زما دین د اسلام څه راته وایي، زه څه کوم او زما اسلام څه وایي. زه کوشش دا کوم لمونځ بې جوماته نه کوم، غیبت بیا قسم د کبرېږم، خیرات کوم، ډېر سخي سړی ډېر خیرات کوم، د مسلمان جاسوسي ولا کبرېږم. ولا چې په دې باندې یو سړی خبرېږي چې یاره د یو چا بده کیسه درته کېږي، قسم د ډوډۍ ورته پرېږدي، یو مهم کار ورته پرېوایي، ته هغه کار به بیا وکړم، یو په دې خبره ځان خبر. دا جاسوسي ده، دا حرامه ده، دا تجسس دی، د مسلمانانو عیبونه لټول، دا تباغض دی، دا تدابر دی، دا ټوله شان دا قسمونه دي. تاسې د علماو څخه پوښتنه وکړئ دا څه شي د الله رسول دا څه ښوولي دي؟ په یو حدیث کې 7 قسمه شیان ښوولي، دا کوم شیان دي؟ او موږ عامه معاشره خلک په دې باندې عادت هېڅ عیب یې نه بولي. 20 کسان به ناست یو به بل ته نه وایي چې وروره دا کوم کار چې ته کوې، یا دا کومې خبرې چې موږ کوو، یا په کوم مجلس باندې موږ شروع دا حرام دی دا مجلس. په دې باندې زما او ستا ګناه په دې باندې زما او ستا د ګناهو بار زیاتېږي او نیک اعمال مو ختمېږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټوله له دا ګناهو څخه وساتي.